په تیر یو کال کې د غزني ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د دغه ولایت 28,110 بزګرانو ته 1404 مټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه، 1404 ټنه کیمیاوي سرې او 1404 ټنه ډي پي سرې ویشلي دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي موخه یې له دغو مرستو د بزګرانو ملاتړ او د کرنیزو حاصلاتو زیاتوالی دی. در حدود 28,110 نفر دهاقین به مقدار 1404 متریک تن تخم بذری و مقدار 1404 تن تخم کود کیمیاوی و مقدار 1404 تن کود دی پی برای دهاقین در مرکز و ولسوالی ها از طریق ریاست زراعت و مؤسسات همکار برای دهاقین توزیع شده است. بزګران د اسلامي امارت له دې مرستې هرکلی کوي او وایي چې دا به د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې ورسره مرسته وکړي. کود میده، دولت میده، کودم میده، گندم اصلاح شده هم میده. بسیار فایده می کود سیاهی که ترما زده باشه، کود سویج بار زده باشه، سنبله زده باشه، این خوب درختها بر میگیره. باید داره بسیار خوب مفاد داره. الان که ډیر وده کوي کود څور کې او ډیر وده کوي، ډیر روش ورسره کوي، ډیر تازه کیږي. او کود خو بهترینه ښه شی دی، ډیر روش ورسره کوي. اوس اوبه ورسره وي، چې اوبه نه وي ورسره بیا تاوان ورته کوي، سوځېږي. د کرنې کارپوهان هم د کیمیاوي سرو پر ګټو ټینګار کوي، خو خبرداری ورکوي چې ناسم استعمال یې د کرنیزو حاصلاتو د خرابۍ لامل کیدای شي. کودهای مینرالی یا غیر عضوی که هست مانند دی ای پی و یوریا اینا از یک طرف فایده بسیار خوب داره و از طرف دیگه در صورتی که به طور مناسب یا به اندازه مناسب استفاده نشود امکان داره که باعث زیان شود. توصیه ما برای دهاقین است که از کودهای با کیفیت استفاده بکنه. غزني یو کرنیز ولایت دی چې د غنمو، جوارو، اوربشو، کچالو، پیازو او لوبیا ترڅنګ د میوو له جملې څخه انګور، زردالو، شفتالو او الوچې مهم کرنیز محصولات دي. بزګران هیله لري چې دا ډول مرستې دوام پیدا کړي څو د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه او اقتصادي وضعیت یې ښه شي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.